زه د سوات هغه سیاسي ګوندونو د هغې مشرانو ته قرارداد تحسین پیش کوم چې نن په دې موقع موږ سره په داسې یو احتجاج کې هغې شرکت کوي چې زه دا ګڼم چې دا د عبادت یو حصه ده او دا د جهاد یو حصه ده. زه مخامخ ولاړ هغه مشران او هغه ځوانان چې د هغې په ذهنونو کې قسمه قسم سوالونه راپورته شوي دي او هر زلمی هر ځوان نن غواړي چې زه محمدزاده شهید جوړ شم، خو څه خبرې داسې دي چې په هغې به زه نن کلاو خبره کوم. نن به ډېرې سپینې پاکې خبرې کوو او هغه خبرې به کوو چې کومې زمونږ د دې پښتونخوا د زلمي کل د مستقبل سره تعلق ساتي. عزتمندو دلته ما خبرې واورېدې د مشرانو، دلته تقریبا زه به دا ووایم چې یو خبره ډېره مشترک وه او هغه دا وه چې چا د ډي پي او نه ګیله کوله، چا د تاړو نه ګیله کوله، چا نورې داسې ګیلې وکړې چې زه دا ګڼم چې زه پرې نن کلاو خبره وکړم. موږ په 2005 کې د امن جرګه د دغه جرمپېشه خلاف، د دغه غواګانو خلاف، د دغه کارلفرانو خلاف دا جوړه کړه او بیا په دغه ځای کې یو معمولي غونډه اپریشن وشو او 7 کاله په ساکوټ کې امن و. په 2018 کې چې الیکشن وشو زمونږ د پښتنو بدقسمتي دا ده چې موږ کله سیلې ووټ ورکوو کله ګلې له ورکوو. په دغه سیلې او په ګلې کې څه خلک منتخب شو چې د هغې سیاسي خدمات نو بلکې په دې صوبه کې خو دا 8 کالونه دغه خلک څه په اسمبلو کې ناست دي، څه په وزارتونو کې ناست دي او د بده مرغه د دې ضلعې بلکې زه به دې ډویژن ووایم چې دا د شرم خبره ده زموږ دپاره چې نن د سوات ولس ته مخامخ یم. نن ما ته مخامخ د یو داسې ضلعې ولس ولاړ دي، ځوانان ولاړ دي، مشران ولاړ دي چې د هغې متعلق زه نو زه پې شرمېږم چې چیف منسټر هم د دې ضلعې دی. इंसाफ दो, इंसाफ दो, محمدزاده को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, محمدزاده को इंसाफ दो. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर. या कदम या आवाज. انقلاب انقلاب. نتیجه دا وه دا د په 8 تاریخ باندې محمدزاده شهید شوی دی. موږ یو وخت په ساکوټ کې کېناستو شپې 1 بجې پورې دردې موږ وکړې. موږ د پېښور صوبایي اسمبلۍ مخې ته دردې وکړې. نن دلته راغلي یو په ټوله صوبه کې د احتجاج لړۍ روانه ده خو دا هغه نیکسس چې چا مشري کوله هغه الکټډ خلک تاسو به کتلي په دې سوشل میډیا چلېده. موږ د اسمبلۍ مخې ته وتړلو، موږ د عوامو وړاندې د هغې اکاونټیبلټي د هغې احتساب کوو او تاسو به کتلي چې هغې سره جواب نو. نو چې کله منتخب او سیاسي خلک ولګي او هغې په دغه ځای کې انتظامیه چې هم د جرمپېشه کردار ادا کوي او جرمپېشه په خپله ګډ جوړي کړي، د هغې نتیجه څه وي؟ د هغې نتیجه همدغه وي چې کومه محمدزاده شهید په شکل کې موږ ته مخې ته راغله. د پښتون قام زمونږ د دې صوبې د پښتونخوا ځوان او بوډا هر یو سړی دا غواړي چې د کم نظام شکار محمدزاده رور جوړ شو دا د نظام خرابي وه، دا د سیستم خرابي وه او دلته پښتنو په 2002 کې یو خاموش انقلاب د کتاب په شکل کې راوستی و. دلته په 2013 کې هم پښتنو خاموش انقلاب راوستو. د 18 والا خو به نه وایي چې داسې چل شوی. پښتانه دا یو ډېر انقلابي قوم دی. دلته بلکل په دې صوبه کې نور پښتانه دې خبر ته نه دي تیار. که سیاسي ګوندونه دي، که سماجي تنظیمونه دي او که عام وګړي دي چې په دې صوبه کې دي
د دې بچو سره دا کار کېږي چې کوم روان دي ځوانانو ته دا میسج ورکوم زما بچي پی ایچ ډي دي او دا ماسټر کورس ورو صحیح حیثیت نه لري تاسو وګورئ چې هغې تعلیم څومره په ګرانه کوي په کومو حالاتو کې مور پلار په هغې سبق وایي هغې څومره تکلیف نه تېرېږي او نن د پی ایچ ډي یو فارغ شوي ځوان د چپړاسي نوکرۍ لپاره ګرځي او نوکري غواړي نوکري اول ملاویږي نه او که چېرته ملاویږي نو نوکري به هم په لکونو روپۍ دی بل خوا زما دغه بچي چې کوم ما تاسو ته ذکر وکړو چې دلته د منشیاتو ټریډ کاروبار دا په پاکستان کې اوس دې حد ته راغلی چې آیس په پېښور کې په ګلبهار او په حیاتاباد کې دا جوړېږي دا په خاریو کې جوړېږي او په دې کې چې کوم لاسونه او کوم خلک ملوث دي ما تاسو ته په هغې خبره وکړه خو یو خبره د ځوانانو ته کوم ځکه چې دا په دې ملکڼ ضلع کې موږ اولنی احتجاج کوو نن هم ما ته دا ځوانان وایي د ملکڼ چې تاسو تیزي نه کوئ ستاسو احتجاج سلو دی په دې کې تیزي پکار ده خو چونکې ما خپل ځواني زه 38 کاله سیاسي کارکون پاتې شوی یم او 14 کاله موږ د امن جرګو چلوله په دې ځای موږ د انډرفلۍ خبره هم کړې ده د منشیاتو خبره هم کړې ده خو نن تاسو ته وایم د ملکڼ 19 د ډویژن د ټول ډویژن خبره زه کوم چې 17 پورې دا خبره زما روانه ده که دلته څوک موجود نه دی لایو دا خبره شي چې نن خبره د مصلحت او د مصالحت نه ده نن خبره د ناستې نه ده نن خبره د ووټ نه ده نن خبره د نوټ نه ده نن خبره زما د بچي د مستقبل د بچکولو ده الله اکبر الله اکبر نعرہ تکبیر الله اکبر نعرہ تکبیر